عبدالرحمن بابا فرمایي دا دنیا د بے وفا د بے بقا. عبدالرحمن بابا فرمایي دنیا ډیره بے وفا ده، چا سره پاتې کېدو والا نه ده. نن به در سره ښه ډیرې، سبا له به در سره بالکل نه وي. اړو د سره په دنیا باندې اعتبار ونه کړي، نه یې مخ شته نه یې سر شته، لکه لوټه د صحرا. په یوه ګړی یې مخ وي، په یوه ګړی یې شا. د دنیا مثال د میرې د صحرا د لوټي پرنګ دی چې د مخ او د سټې پته نه لګي. نن بیا درته مخ وي، مطلب ښه ډیره به در سره او سبا له بیا درته شا کړي وي، مطلب هیڅ به در سره نه. نن به ښه ډېر مالدار یې، سبا له به فقیر. په یوه ګړی دستا وي، په یوه ګړی زما. عبدالرحمن بابا وایي د لازي خبرې کله ما سره راشي، کله تا ته درشي، هیڅ اعتبار نه لري. یو تن سره نه سارېږي، وفا یې نه دی زده، بې وفا ده. نو دې دپاره اعتبار پې ونه کړي. په یوه ګړی یې درد وي، په یوه ګړی دوا. او د دنیا به دې په لږ ساعت کې ښه خفه کړي، درد به در رسي، او په بل ساعت کې به دې خوشحاله کړي. مطلب د دنیا هر یو شیز عارضي دی، ایسارېدو والا نه دی. که خوشحالیانې دي او که تکلیفونه دي، هر یو شیز ختمېدو والا دی. په یوه ګړی یې خوف وي، په یوه ګړی رجا. په یو ساعت کې انسان ویری، مایوسه کی، ولې په بل ساعت کې انسان صورتحال بالکل بدل شي او د امیدونو یو نوې دنیا ورته جوړه شي او انسان پکې خوشحاله وي. په ساعت کې بقا وي، په ساعت کې فنا. په یو ساعت کې هر څه په دلو در سره پراته وي، ښه ډېر وي در سره، خو ولې په بل ساعت کې هېڅ هم در سره ني. سړی د هر یو شیز ارماني او حق حیران پاتې وي او در په در خاورې په سر ګرځي. په ساعت کې سکوت وي، په ساعت کې غوغا. د دنیا ژوندون داسې دی چې په یو ساعت کې هېڅ هم ني، خاموشي، ولې په بل ساعت کې شور و غوغا او هنګامې وي. انسان کله دنیا ته شا کړي، یو اړخ ته خاموشه پروت وي، بل اړخ ته د دنیا په هنګامو کې مشغول وي. په ساعت کې خندا وي، په ساعت کې جړا. په یو ساعت کې محفلونه ګرمي، خلک راغونډي، خنداګانې خوشحالیانې وي، خو په بل ساعت کې هر څه بدل شوي، هېڅ هم ني پاتې شوي او ناګهانه ویران او جړاګانې وي. په ساعت کې وفا وي، په ساعت کې جفا. په یو ساعت کې انسان سره وفا کوي، خوشحالي وي، هر څه ورسره ښه ډېري، بل اړخ ته دنیا ته هر څه واخلي، بې وفایي ورسره وکړي او خفه او خوارې پرېږدي. په ساعت کې افلاس وي، په ساعت کې غنا. د دنیا د ژوند اړو څه پته نه لګي. کله سړی دومره غریب شي، افلاس پرې راشي چې در په در دي کی خوري، خو ولې بل اړخ ته بیا دومره مالداره شي چې د مزو وخت راشي. هر یو شیز وخت سره بدلیږي، نه څه شان لري نه شکل، کله دا شي کله دا. د دنیا هیڅ وقار او درناوښت نشته، کله سینګه او کله سینګه وي. او هم په دې وجه انسان لم پکار دی چې دنیا لا ذره اهمیت ورنکي. خدای څوک پیخ مکړه رحمانه، په دا هسې رنګ بلا. عبدالرحمن بابا وایي چې ای رحمانه، خدای تعالی دې څوک هم په داسې بلا او مصیبت گرفتار نه کړي. د دنیا مثال د یوې بلا دی او بلا د انسان همدرد چرې هم نشي جوړېدی. ملګرو، دا د رحمان بابا کلام او د هغې مطلب ته سره مو شیر کو. اجازت غواړم د الله په امان.